د مشرتابه د حکم په اساس لکه څنګه چې د افغانستان په زونونو کې قطاعات جوړیږي، د شمال لویدیځ زون کې د بلخ ولایت امنیه قومندان الحاج عبدالرازق راشد صاحب په مشرۍ زرکسیزه کښته به په شمال لویدیځ زون سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل ولایتونو څخه به ایجادیږي او په هر ولایت کې به مسؤل و یا د کښتې ته ټاکل کیږي. یا د کښته به د تجربه لرونکو مسلکي مجاهدینو چې په فکري، عقیدوي، بدني روزل سوي کسانو به سمبال مجاهدین په یاده کښته کې ځای پر ځای کیږي. د دغسې مجاهدینو څخه به په یاده کښته کې خدمت اخیستل کیږي. د تیرې دوشنبې په ورځ د بلخ ولایت امنیه قومندان الحاج عبدالرازق راشد صاحب جوزجان ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د جوزجان ولایت له امنیه قومندان سره د یادې کښتې په اړه مفصل مجلس وکړ. نن د چهارشنبې په ورځ د بلخ ولایت امنیه قومندان الحاج عبدالرازق راشد صاحب سمنګان ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د سمنګان ولایت له والي ملا محمد شعیب رسالت او د سمنګان ولایت امنیه قومندان مخدوم عبدالکبیر کمالي سره ولیدل د یادې کښتې په اړه. یادې کښته به د شمال د لویدیځ زون د امنیت د ښه ټینګښت لپاره او په هر بیړنیو حالاتو کې به په چټکۍ سره د مشرتابه د حکم په اساس به هر ځای ته رسیدګي کوي.